نن د انسانانو اقدار بدل سو، د انسانانو سوچونه بدل سو، د انسانانو فکرونه بدل سو. زه دا وایم چې ډیر ځله یو شی د نارینه په حق کې صفت دی لیکن د زنانې په حق کې عیب دی. ډیر ځله یو شی د زنانې په حق کې صفت دی د نارینه په حق کې عیب دی. دا دواړه پر یو صفت باندې نشي پیدا کېدلی چې نارینه دا وایي چې زه څنګه زندگی تیروم دا دې مغې زندگی تیره کړي، چې زما زړه څنګه غواړي دا دې هغسې زندگی زما سره تیره کړي. دا په دنیا کې کېدی نشي. ګوره قرآن کریم څه وایي؟ د نارینه په حق کې جهالت او ناخبرتیا دا عیب دی. ځکه د نارینه د دنیا سره تعلق دی، د زندګۍ سره تعلق دی، د ګټې او د دکاندارۍ سره تعلق دی. نو که چیرې هغه غافله سي، ناخبره سي او ناپوه سي او جاهله سي، دا د هغې په حق کې عیب دی. لیکن د هغه ناخبرتیا او ناپوهي الله تعالی د زنانې حسن او صفت ګرځولې ده. الله تعالی قرآن کریم کې څه وایي؟ ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات. کم خلک چې پر داسې زنانو باندې عیب لګي، المحسنات چې هغه ډېرې پاکدامنه وي، الغافلات چې هغه ناخبره وي، د هیڅ څه اګاه نه وي، المؤمنات چې هغه مؤمنې زنانې وي. نو دلته محسنات هم د دې زناتې صفت دی چې دا پاکدامنه وي، او غافلات د دنیا د حالاتو څه ناخبره وي، په هیڅ باندې پوه نه وي، دا هم د دې صفت دی. المؤمنات چې دا صاحب ایمان وي، دا هم د دې صفت دی. نو ځکه دا ناخبرتیا او جهالت د نارینه په حق کې عیب دی، لیکن د زنانې په حق کې قطعا دا عیب نه دی. نو ځکه نارینه او زنانه یو رقم نشي کېدلی، او نه نارینه زنانه سل په سل پر خپل مزاج برابرولی سي، او نه زنانه د پر مزاج برابرېدلی سي. ځکه د زنانې سرشت الله جلا شکل کړی دی، د نارینه سرشت او پیدایش الله تعالی جلا شکل کړی دی. او په زنانې په سرشت کې کژوالی سته، او هغه کژوالی د دې عیب نه دی، هغه د دې حسن دی. او د هغې کژوالي په خاطر باندې هغه زنانه سل فیصل او سل فصله کې د انسان پر مزاج باندې خامخا نشي برابرېدلی. لیکن که چیرې یو انسان د هغې زنانې سره د هغه کژوالي سره سره زندگی تیروي، نو هغه زندگی بیا په ډېر ښه شکل تیرېدی سي، هغه زندگی د محبت په فضا کې تیرولی سي، هغه زندگی په ډېر امن او په ډېرو ښو ترتیباتو کې ورباندې تیرېدلی سي. تاسو ګورئ پیغمبر علیه صلات وسلام د ټولې معاشرې عجیب حکیم انسان دی. هغې ته د معاشرې نبض ور معلوم دی. هغې چې کله د معاشرې پر نبض باندې ګوته کېږدي، د معاشرې د خرابۍ ځای په الله قسم پیغمبر علیه السلام ته په ټولو مخلوق کې د ټولو څه زیات ور معلومیږي چې معاشره د کومه ځای څخه خرابېږي. بې اعتدالي، بې ترتیبي دا په کوم ځای کې راځي؟ نو هغې ته دا ور معلومه ده چې بې اعتدالي او بې ترتیبي اول بنیاد د معاشرې هغه د زنانې او د خاوند په مابین کې راځي. چې کله زنانه او خاوند ښه زندګي نه سره تېروي، نو د هغې اثر پر بچانو باندې راځي، د هغه بچانو تربیت خراب سي. او چې کله د بچانو تربیت خراب سي، نو بچی په مستقبل کې هغه بدعمله انسان چې د هغې په خاطر باندې ټوله معاشره بیا درفه درځي. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام وایي خرابي په دې ځای کې ده چې نارینه ډېر ځله دا غواړي چې دا زنانه سل په سل زما پر مزاج برابره سي، او نارینه غریب د هغې د فطرت نه خبر دی، د هغې د پیدایش څه نه خبر دی، د هغې د سرشتو د جوړښت څه نه خبر دی چې الله تعالی هغې داسې جوړه کړې نه ده چې هغه د پر طبیعت برابره سي. په هغې کې خامخا کمزوري سته، په هغې کې خامخا کژوالی سته، او په هغې کې خامخا دغه ترتیب سته چې د هغې څه به خامخا ستا په یو کونج کې ګیلی، او د هغې څه به ستا په یو کونج کې یو سوچ خراب وي. نو ته به دا کوشش نه کوي چې دا به سل په سله پر خپل مزاج برابروي. کې سل په سله پر خپل مزاج برابروي، ضرور به ماتوي. ځکه د دې مثال پیغمبر علیه السلام د پښتۍ بیان کړی دی، او پښتۍ چې سړی سیده کوي ضرور به ماتوي، بغیر د ماتېدو څه دا سمېدی نه سي. نو ځکه د زنانې سره به په دغه شکل باندې ګزاره کوي، او که چیرې یو کمزوري په زنانه کې راله، دا به د دې فطرتي تقاضا بولې چې د دې فطرت د غریبي دا دغه سوی دی، او دا به د دې مجبوري بولې، او پر هره کمزوري به ودې ته نه درېږي، او د هغې سره سره زندگی به ورسره تېری، او د دې زندګۍ د دې د کژوالي سره سره به د دې څه نفع اخلي. ها که چیرې په دې کې داسې قابل اصلاح کمزوري، بیا خو د نارینه ذمهواري دا ده چې د هغې د اصلاح کوشش وکړي.
د هغې دا سموالي کوشش به کوي. که چیرې په هغې کې داسې خرابوي چې هغې بهارنۍ خرابوي، هغې به ترتیبوي، هغې د خاوند په حقوقو کې ډېرې کمزوري او هغه د هغې د لاپرواهۍ او د بې احساسۍ نتیجه بیا خو خاوند په دې ذمهواره دی چې د هغې د اصلاح کوشش به کوي، ځکه د هغې اصلاح هم ورته د خاوند پر ذمه ده. لیکن په خپله زندگی کې، په خپلو خواهشاتو کې، په خپلو نفسانیاتو کې، په خپله زندگی کې زنانه خامخا د خاوند پر مزاج باندې برابرېدلی نشي. په زنانه کې خامخا کمزوري راځي او ما درته ویل په هغه کمزوري کې خامخا د دې الله تعالی یو حکمت یې شي.